بسم الله الرحمن الرحیم. راځو listen to a PowerPoint 2010. ښه، دوهم نمبر د سکرین تاسو structure of PowerPoint 2010 څه کو مطالعه کوو، یعنی مطلب دا زده کوو چې مایکروسافټ PowerPoint 2010 د څو برخو نه جوړ شوی دی، چې موږ تاسو مطلب په ورډ 2010 کې په structure باندې مطلب کار وکړ چې مطلب په ورډ 2010 د څو برخو نه جوړ شوی دی، همدارنګه اکسل 2010 چې کوم مطلب د څو برخو نه جوړ شوی دی. نن راځو چېرته structure of PowerPoint 2010، یعنی مطلب دا زده کوو چې مایکروسافټ PowerPoint 2010 د څو برخو نه جوړ شوی دی، فزیکل structure یې چیرې دی. تاسو ګورئ دې اولنۍ برخې ته څه ویل کېږي؟ ټایټل بار ورته ویل کېږي. دا ګورئ تاسو ورته دا مکمله ګورئ دې ته تر دې ځای پورې دې مکمل ته څه وایي؟ ټایټل بار ورته ویل کېږي. بیا په دې ټایټل بار کې موږ تاسو کوم مطلب سب پارټس هم شته دي، ښه، لکه نمبر 1 پروګرام مارک مثلا دلته څه کوي؟ ډسپلی کېږي. پروګرام مارک ګورئ تاسو ورته پروګرام مارک همیشه یاد کې ساتئ د مایکروسافټ PowerPoint لپاره مارک څه شی دی؟ پی چې کوم نه دا مطلب د مایکروسافټ PowerPoint نښه ده، مطلب یا مطلب مارک دی. لکه د ورډ لپاره چې ده ډبلیو ده، د اکسل لپاره چې ده ای ده، او د PowerPoint لپاره چې ده پی ده. همدارنګه په دې ټایټل بار کې موږ تاسو کوم دلته یو بله برخه هم شته چې ویل کېږي کویک اکسس ټول بار ورته ویل کېږي، ښه، کویک اکسس ټول بار ورته ویل کېږي. او همدارنګه موږ تاسو کوم دلته څه ډسپلی کېږي؟ موږ تاسو سره کرنٹ فایل نیم موږ تاسو ډسپلی کېږي، کرنٹ فایل نیم. او همدارنګه موږ تاسو دلته څه ډسپلی کېږي؟ کرنٹ پروګرام نیم تاسو کې ډسپلی کېږي. اوس تاسو ګورئ ما سره د کرنٹ فایل نوم چې دی listen to a PowerPoint 2010، دا زما سره د موجوده فایل نوم شو. او زما سره دلته کوم پروګرام رن دی؟ مایکروسافټ PowerPoint. دلته موږ تاسو ته چېرې پروګرام نیم، ښه، البته کرنٹ پروګرام، ښه. بل د دې نه بعد موږ تاسو ته څه ډسپلی کېږي؟ کیپشن بټن ورته ویل کېږي. د څه وایي؟ کیپشن بټن، یا مطلب بعض خلک ورته یو بل نوم اخلي کنټرول بکس ورته وایي، کنټرول بکس. دلته عموما موږ تاسو کولی شو مکمل پروګرام څه کو انټایر پروګرام دې ځنه مطلب موږ تاسو دا کنټرولولی شو. لکه څه ډول اوس ګوره مطلب د منفي لمه باندې کلیک کوم مینیمایز کېږي، ما سره چېرته لاړو ټاکس بار ته راغی په دې کلیک کومه، یا مطلب غواړم سایز یې کوچنی کړم په دې کلیک کومه، او که زه مطلب غواړم چې مکمل پروګرام بند کړم نو څه کومه په دې کلوز بټن باندې څه کومه کلیک کومه. دوهمه برخه ته ویل کېږي ټاب لیست. تاسو ګورئ دلته موږ سره د دې څه ویل کېږي؟ ټاب ورته وایي، ښه، فایل ټاب، هوم ټاب، انزرټ ټاب، ډیزاین ټاب، ټرانسلیشن، او همدارنګه ټرانزاکشن، انیمیشن د موږ سره شو سلایډ دی، ریویو ده او ویو ده. دا زموږ سره چې دی د ټابونو لیست دی، ښه. په ډیفالت ګورئ تاسو ورته په مایکروسافټ افیس 2007 افیس 2010 او افیس 2013 کې چې کوم موږ سره مینوګانې د ټاپ په شکل باندې راغلي دي، ښه. خپله ټاپ چې کوم دا مطلب یې کول چا سره دی؟ مینیو سره، ښه، یعنې مطلب ورته مینیو هم ویلی شي، څه مسله پکې نشته دی. او دا خبره هم یاد کې وساتئ زموږ تاسو سره چې کوم دی مطلب دوه قسمه ټبونه دي، ښه. کوم قسم ټبونه موږ تاسو سره شته دي؟ دوه قسمه، ښه، ټو ټایپس ټاپس. اول ما سره چې دی لکه سټینډرډ دی، فار ایگزامپل سټینډرډ ټاپس ورته ویل کېږي. تاسو ګورئ ما سره دا سټینډرډ ټبونه دي، فایل ټب نه راواخله تر ویو ټب پورې، دا زما سره چې دی لکه سټینډرډ ټبونه دي، ښه. بل زموږ تاسو کوم مطلب یې ته کنټیکچوال ټبونه ویل کېږي. څه ورته ته کنټیکچوال ټب ورته ویل کېږي، یعنې مطلب هغه ټبونه چې هغه مطلب د یوه ابجیکټ چې دی ریلیټډ دي، ښه. لکه تاسو ګورئ دلته ما سره چې کوم دی دغه فارمټ ټب چې کوم دی دا مطلب د یوه ابجیکټ ریلیټډ دی. دا ما سره څنګه شو؟ اضافي راغلی ته مطلب کلیک کوم، اوس ګورئ ما سره ټاپ څنګه شو؟ ورک شو. که زه مطلب دلته کلیک وکړم دا مطلب دی چې ده د ټیکسټ باکس مربوطه دی، ته څه ویل کېږي؟ کنټیکچوال ټب ورته ویل کېږي، ښه. د دې ټبونو په لیست کې ما سره چې کوم مطلب دا مختلف قسمه ټبونه موږ تاسو چې کوم دي شته دي. همدارنګه زموږ تاسو چې کوم مطلب ته یو بل لینک بټن دی، ګورئ تاسو مطلب زه غواړم څه وکړم د یو ټب ریبون څه کوم مطلب مینیمایز یې کړم. اوس ګورئ ما سره دا مینیمایز کېږم
میکزیمم کولای شم منیمایز کولای شم مطلب ډسپلی کړه مطلب هایډ کړه تاسو ګوري فار ایگزامپل زه ډیزاین ټیب کې ولاړم اوس مطلب غواړم څه وکړم د مکمل ریبون چې کوم د څه کوم هایډ کولې غواړم نو په دې باندې کلیک کوم نو ما سره مستقیما څه کیږي دغه ټب ریلیټډ ریبون چې کوم دغه ما سره هایډ کیږي بل تاسو ګورئ دلته اوس ما سره مطلب غواړم څه وکړم دا همیشه شي ماته ډسپلی کړلی شي نو څه کوم دې باندې کلیک کوم چې څه وکړم ماته همیشه ډسپلی کوه راته په دې باندې څه کوه کلیک وکړه بل زموږ تاسو چې کوم د دې ټبونو په لیست کې هیلپ دی تاسو کولی شئ مطلب څه وکړئ هیلپ لاسته راوړئ لکه تاسو ګورئ ما تاسو ته پخوا په مایکروسافټ ورډ 2010 او ایکسل 2010 کې ویډیو چیرې زموږ تاسو چې کوم دی هیلپ دوه ډوله دی ښه یو لوکل دی یو ګلوبل دی لوکل څه ډول تاسو ګورئ زه په دې کلیک کوم اوس ما سره چې کوم دلته مطلب یو لیست ما سره راځي تاسو ګورئ دلته ما ته یې چیرې څه ټایپ کړه څه شی غواړئ چې څه برکه مطلب غواړئ څه وکړئ سوال وکړئ یاره ما مثلا سیو کمانډ چې کوم دی دا زما په کار دی نو ته ما سره ټایپ کړ ورته سیو ما ورته ټایپ کړ نو ما سره چې کوم دی دغه مکمل دې په باره کې جوابونه راځي ګورئ تاسو ورته دا ګورئ مکمل دې چې دي موږ سره دې جوابونه دي البته دا بغیر د نیټ نه ما دلته څه کړل ډسپلی کړل دې دې ویل کېږي لوکل هیلپ البته بعض اوقات داسې کېدلی شي تاسو مطلب داسې یو سوال وي چېرې دلته جواب پیدا نه شو نو تاسو کولی شئ مطلب ګلوبل پیدا کړئ تاسو سره څنګه وي نیټ مطلب کنیکټ وي دلته ورته سوال ورکولی شئ مستقیما کولی شئ څه کړئ دغه په نیټ باندې سرچ کړئ ته څه ویل کېږي ګلوبل ورته ویل کېږي بله مسله ډېره زیاته مهمه ده همدغه ټبونه چې کوم دي دا هر یو ټب چې کوم د خپل ځان ته ریبون لري څه لري ریبون لري دا ګورئ ډېر زیات مهمه مسله ده ګورئ هر ټب چې کوم دی دا مطلب زموږ ته چې ده دا په خپله یو ریبونس لري ښه لکه تاسو ګورئ دا ما سره مطلب هم ټب دی دا مکمل دی چې ده ما سره ریبون دی ګورئ دا مکمل چې کوم دی دا ما سره دا مکمل دی د هم ټب چې ده ما سره ریبونس دی بل هر ریبون چې کوم دا مطلب دا مشخص شمېر ګروپونو نه جوړ شوي دي لکه تاسو ګورئ دغه اوس ما سره مطلب هم ټب شو او دا مطلب د دې چې ده ما سره مکمل ریبون دی په دې ریبون کې ما سره مختلف قسمه ګروپونه لکه تاسو ګورئ کلیبورډ ما سره یو ګروپ دی سلایډز ما سره یو ګروپ دی فونټ ما سره ګروپ دی پاراګراف زما سره یو ګروپ دی ډراوینګ ما سره ګروپ دی نو مختلف قسمه ګروپونه څنګه دلته موږ تاسو سره شلته نوي شو کومه چې ګروپس بل په هر ګروپ کې موږ تاسو سره مختلف قسمه کمانډز دي لکه تاسو ګورئ دا زما سره چې لکه کلیبورډ ګروپ دی ما سره په دې کې ما سره کوم کمانډونه لکه پیسټ کمانډ پکې دی مثلا کټ پکې دی کاپي پکې دی فارمیټ پوینټر دی پکې نو ګورئ تاسو ته چیرې په هر ګروپ کې ما سره چې لکه کمانډز دي اوس ګورئ کمانډ په خپله چې دی ګورئ چیرې کمانډ از یوزډ ټو ډن ا ټاسک فار ایگزامپل دا مشخص وظیفه څه کوي سر ته رسوي د دې څه ویل کېږي کمانډ ورته ویل کېږي امر بل په همدې ګروپونو کې زموږ تاسو د سره راځي لینک بټن راځي لکه تاسو ګورئ د کوچني بټن د څه ویل کېږي لینک بټن ورته ویل کېږي ښه لینک بټنز یا مطلب بعض خلک ورته لانچر هم وایي ښه څه مسله پکې نشته لینک بټن د دې په تھرو موږ تاسو کولی شو ډایلکس باکس سره اوپن کړو لکه تاسو ګورئ دې باندې زه کلیک کوم نو ما سره مستقیما دلته څه کېږي ډایلکس باکس ما دلته را ډسپلی کړي دا ګوره یا مطلب دلته کلیک کوم ما سره مستقیما څه راځي ډایلکس باکس ماته مستقیما اوپن کوي د دې څه ویل کېږي لنچ بټن یا لینک بټن ورته ویل کېږي د دې نه بعد موږ تاسو کوم ده بل ډېر زیاته مهمه برخه دې ته ویل کېږي سلایډ شو دا ګورئ موږ تاسو سره دا چې موږ تاسو سره سلایډ شو ده دا ګورئ موږ تاسو سره مطلب دوه حالتونه دي سلایډ یا آوټلاین دا ګورئ هر یو چې کوم ده مشخص وظیفه لري ښه ګورئ فار ایگزامپل دا زما سره چې ده سلایډز دی هر څومره سلایډونه زه چې لرم ما سره څه کوي مکمل ډسپلی کوي پهله زما سره څو سلایډونه دي یو دانه دلته ما سره لیکلي چې 1 دا اوس ګورئ مطلب زما سره چې ده یو سلایډ ده که ته غواړې دا مطلب د آوټلاین په شکل باندې ډسپلی کړي آوټلاین ګورئ اوس ما سره دا په دې شکل باندې ډسپلی کېږي دا څه چل دی مطلب دا دی ښه هغه نوشته چې هغه مطلب یو هیډینګ شکل ولري نو تاسو کولی شئ څه کوئ د آوټلاین په شکل باندې ډسپلی کړئ دا ورته چېرې زما چې په کار دی لکه سلایډ زما په کار ده دا زموږ تاسو چې کوم دی سلایډ ویو ده ښه ډېر زیات مهم دی دغه دا ډېر زیات موږ تاسو څه کېږي پکارېږي بل دې نه بعد زموږ تاسو کوم مطلب سلایډ دی دا ګورئ دغه مکمله صفحه ګورئ تاسو ورته د دې څه ویل کېږي سلایډ ورته تاسو ګورئ زه مطلب ته یو نه بل نوی سلایډ اخلم ښه دا ګورئ د سپینې سایډ د څه ویل کېږي سلایډ ورته ویل کېږي ښه یا مطلب دا زموږ تاسو چې ده سلایډ دی دلته ته اوس مطلب کولی شئ یو موضوع څه کوي مطلب درج کړي فار ایگزامپل څه ډول تاسو ګورئ ورته نوشته که چېرې
فار ایگزامپل زه ته وایم چېرې کمپیوټر څه دی اوس ګورې زه مطلب د کمپیوټر په باره کې څه کوم لیکچر ورته ورکوم داسې خو زه مطلب نشم کولی چې د کمپیوټر مکمل جزئیات ته څه کوم نوشته کوم دا ګورې که زه مطلب د تعریف نوشته کوم مختلف قسم شیان نوشته کوم دا ګورې مطلب زیات وخت نیسي خو زما سره چې کوم د موضوع چې ده لکه وټ از کمپیوټر دا زما سره چې شو موضوع شوله بل سلاید مطلب تاسو اخیستل ته کلیک ور باندې دا موږ تاسو وروسته وایو چې سلاید سره موږ جوړولی شو ښه دلته مطلب بل څه پکې نوشته که د مختلف قسمه سلایډونو څه کلیک ته ما سره ډسپلې کېږي دا ګوره دا زما سره چې شو سلاید ویو شو د آوټلاین شکل باندې ډسپلې کول غواړي یا مطلب سلاید شکل باندې غواړي اوس تاسو ګورئ آوټلاین تاسو چې کوم مطلب مسله جوړیږي چېرې د آوټلاین کوم شکل دی موږ تاسو مطلب په مایکروسافټ ورډ 2010 کې ویلي وو چې آوټلاین سره لپاره استفاده کېږي نه ارینجینګ دپاره موږ تاسو څه کوو هغه استفاده کوو خو بعض اوقات داسې هم ضرورت کېږي چې فار ایگزامپل تاسو یو نوشته دی یا مطلب یو لیکچر دی تاسو مطلب په ورډ کې نوشته کړی دی غواړئ مستقیما چېرته راوړئ پاورپواینټ ته راوړئ بیا کولی شئ مطلب د آوټلاین استفاده وکړئ ښه دا موږ تاسو وروسته وایو دې نه بعد راځم بل زموږ تاسو سره چې ده نوټ پین دی لکه دا ډېر زیات مهمه برخه ده دا ګورئ تاسو د دې څه ویل کېږي نوټ پین ورته ویل کېږي دلته مطلب اوس نوټ نوشته کولی شئ فار ایگزامپل دی یاره this is our first for example first slide یا مطلب ته مطلب نوټ نوشته که چې کوله R&D هر څومره معلومات چې دلته غواړئ دلته کولی شئ څه کوئ نوشته کوئ همدارنګه د دې ښه والی دا چې تاسو مطلب دا څه کولی شئ سایز یې غټ کولی شئ هم یې کوچنی کولی هم شئ ښه خو کله چې تاسو مطلب غوښتل فرض کړئ دا موضوع ده زما سره نه سټرکچر چې کوم ما سره موضوع ده دلته اوس د دې په اړه مکمل معلومات څه کولی شئ نوشته کولی شئ خو ګورئ زیات مطلب دا نه استفاده کېږي چون پریزنټیشن چې کوم یا مطلب سلاید چې کوم دلته مطلب باید جزئیات نوشته نه کړل شي صرف په موضوع نوشته کړل شي چې مطلب دا زموږ تاسو چې د موضوع ده نور باید هغه لیکچرز یا مطلب هغه ټیچر چې کوم یا مطلب څه وکړي باید د دې په اړه تشریحات ورته ورکړي اوس که ګورې مطلب دا مکمل معلومات نوشته کړي نو بیا څه فایده یې وکړله خو هغه مطلب نوټ دې ولولي نو ضرورت نشته چې لیکچر ورته ورکړي خو نه د سلاید اصلي هدف دا دی چې باید د موضوع په اړه څنګه شي مکمل جزئیات باید ورکړل شي بغیر له نشته مطلب دې په اړه نوټ نوشته کړي دا فار ایگزامپل ورانومه دا څه کوم سایز کوچنی کوم د دې څه ویل کېږي نوټ پین ورته ویل کېږي بل زموږ تاسو مطلب دلته چې دی سکرولر بار دی ښه د دې څه ویل کېږي لکه سکرولر بار ورته ویل کېږي چې مطلب ته کولی شي سلایډونه څه کوي ښکته او پورته ویسه لکه فار ایگزامپل دلته زه مطلب ولاړ یم درېیم نمبر سلاید کې زه غواړم پورته لاړ شم دا مطلب پورته ویسه کوم سلاید ته لاړم هلکه اول نمبر ته لاړم لاندې ورپسې راشه دویم نمبر ته شوم او داسې ورپسې مخکې ځه بل زموږ تاسو کوم مطلب رولر دی رولر څه مطلب خطکش دی ښه دا اوس ګورئ ما سره په دې لږ کې نه ډسپلې کېږي ښه د دې لپاره چې تاسو دا ډسپلې کې چېرته لاړ شئ ورپسې ویو ورته څه وکړه ما ته رولر ډسپلې کړه تاسو ګورئ مستقیما څه کېږي ما سره رولر دلته څه کېږي ما ته ډسپلې کېږي دا ګوره دا زما سره چې شو عمودي شو او دا ما سره چې کوم دی افقي شو ورټیکل او هوریزونټل تاسو کولی شئ دا څه کړئ ډسپلې کړئ دې نه علاوه یې څه کوم ښه بل زموږ تاسو کوم دی مطلب سټیټس بار دی د دې څه ویل کېږي سټیټس بار ورته ویل کېږي دا ډېر زیات مهم دی ښه ما تاسو پخوا په ورډ 2010 او ایکسل 2010 کې ورباندې کار کړی چې سټیټس بار څه لپاره استفاده کېږي دا زموږ تاسو څه ډسپلې کوي حالت ډسپلې کوي سټیټس یا سچویشن تاسو اوس ګورئ اوس ما سره څه وایي چېرې سلاید 1 اف 3 دا ګورئ مطلب تاسو ما مخکې ویلي چېرې دا ایکس اف وای شکل لري کوم شکل لري ایکس اف وای ایکس زما سره چې دی لکه کرنټ سلاید دی او وای زما سره چې دی لکه ټوټل سلاید دی نو ما ته به ډسپلې کوي چې ته په کوم سلاید کې ولاړ دلته ما ته پته لګېږي چې زما سره ټوټل څومره سلایډونه دي 3 دانې سلایډونه دي زه کوم سلاید کې ولاړ یم اول نمبر کې دلته کلیک کوم هلته ما سره مستقیما څه راځي سلاید 2 اف 3 یعنې مطلب تا سره 2 سلایډونه دي 3 سلایډونه تاسو مطلب موقعیت کوم ځای کې دی دویم سلاید کې یا دلته کلیک کوم دلته ما سره څه راځي سلاید 3 اف 3 یعنې مطلب تا سره 3 سلایډونه دي ته په درېیم نمبر سلاید کې ولاړ یې راځم اول نمبر ته د بل موږ تاسو کوم مطلب تیمز دي ښه دا موږ تاسو وروسته وایو چې څه ډول کولی شو موږ تاسو ته وکړو د دې تیمز بدل کړو اوس ګورئ ماته چې رافیس تیم دی فار ایگزامپل دا تاسو وروسته مطلب موږ تاسو ورباندې کار کوو ښه دا روان دی چې زه څه ډول کولی شم چې د یو سلاید مطلب ډیزاین یې بدل کړم سویچ مطلب ټرانزیکشن ورته ورکړم یا مطلب انیمیشن ورته ورکړم دا زموږ تاسو سره وروسته روان دی ښه دې باندې موږ تاسو مفصلا کار کوو ښه بل زموږ تاسو چې ده سپیلینګ اینډ ګرامر چیکس دې موږ تاسو سره لکه تاسو ګورئ مایکروسافټ پاورپواینټ ښه والی دا چې تاسو مطلب کولی شئ هم د ګرامر غلطي ونیسئ او هم د سپیلینګ غلطي ونیسئ لکه تاسو ګورئ فار ایگزامپل زه دلته یو غلط څه نوشته کوم ښه فار ایگزامپل ته ما مطلب نوشته کړل چې
کمپیوټر فار ایگزامپل ما دا سنويشته کړه اوس ګوره ما سره دلته څه وایي چېرې دا وایي غلط دی او تاسو ته مطلب ما په ورډ 2010 او ایکسل 2010 کې دې باندې کار کړی چېرې غلطیګانې موږ سره څو ډول دي دوه ډوله دي یو ګرامریټیکل ده او یو موږ سره کوم مطلب موږ سره مطلب څو ډول غلطي دي موږ سره دوه ډول دي ښه یو د سپیلینګ ده یو ګرامر ده دا اوس تاسو ګوري هر کله چې مطلب د دې لاندې سره راغله موږ سره سره کرښه راغله اوس ګوري ما سره انډرلاین شو البته د دې کلر څه ډول دی ریډ کلر دی نو زه پوهېږم دا زما سره چې لکه سپیلینګ مسله ده که زه مطلب داسې کومه دا اوس ګوري ما سره بیا هم څنګه ده دا سپیلینګ ده او که تاسو مطلب دا څه کوئ فار ایگزامپل دا مطلب تاسو لاندې ترشنه کرښه راغله نو تاسو دا څه کړله یو مطلب تاسو چې شو ګرامري غلطي شوله دلته تاسو مطلب دا څه کولی شي چیک کولی شي اوس ما دلته چېرې څه مثلا نشو ما دې چېرې د سپیلینګ چیک از کمپلیټډ فار ایگزامپل دا غلطو مخه دې باندې ورکړئ کوم اوس ما سره څنګه شول په دې باندې یو سره علامه راغله کلیک کړه اوس ګوره ما سره مستقیما څه راځي سپیلینګ راځي دا موږ تاسو وروسته لولو ښه دا موضوعات موږ تاسو وروسته روان دي بل یو ډېر مهم شی دی پکې ته ویل کېږي لانګویج تاسو ګورئ ما تاسو په خام ویلي چېرې زموږ تاسو سره تقریبا 15 ډوله انګلیسي وجود لري ښه مشهوره مطلب یو اس والا ده او یو مطلب یو کې والا ده نه اوس مطلب تاسو نوشته کړل کالر ته داسې نوشته کړل ښه دا اوس ګوره ما سره څنګه دی په کومه ژبه کې دی ما سره انګلیش کې دی دا وایي صحیح ده څه مسله پکې نشته دی فار ایگزامپل دا مطلب زه بدلوم ښه چاته بدلوم ته ویره یو کې انګلیش یې څه چینج کړه دا مطلب تاسو داسې کې نوشته کړل شو اوس ګوره ما سره دلته څنګه شو غلطي ونیو راته ځکه د یو اس او د یو کې په سپیلینګ کې څنګه دی موږ سره فرق شته دی پکې یعنې مطلب فرق لري دلته تاسو ګورئ مطلب تاسو به یې درکوي چېرې دا چې کوم ده د دې لنګویج خلاف تاسو نوشته کړ دلته تاسو مطلب کولی شئ څه کړئ هغه انتخاب کړئ ورته خو ته چېرې زما چې په کار ده لکه یو اس زما په کار ده ښه دلته مطلب تاسو لنګویج انتخابولی شئ ورته بل زموږ تاسو چې کوم دی مطلب سلایډ ویو ده ګورئ دا خپله سلایډ چې کوم دی دا 3 حالتونه لري ښه لکه مطلب موږ تاسو په ورډ 2010 کې ورباندې کار وکړئ چېرې مطلب پرین لی آوټ یې وړه یا مطلب ریډینګ لی آوټ مختلف قسم حالتونه ونه یا مطلب ایکسل کې موږ تاسو ورباندې کار وکړو نارمل ته مطلب وړه یا مطلب پیج بریک ته وړه نه دلته زموږ تاسو کوم دي مختلف قسمه حالتونه شته مطلب دا زما تاسو کوم دي نارمل حالت دی زه هم چېرې نه سلایډ سورټر زما په کار دی هر څومره سټډونه کوم زما سره دی وي ټول مله څه ډسپلی کراته دي خبره دا ده ښه تاسو مطلب دا کولی شئ څه کوئ ارینج یې کوئ لکه څه ډول اوس تاسو ګورئ زما سره چې ده سلایډ سورټر دی مطلب سورټ څه مطلب شو ارینج کول زه غواړم دغه دویم نمبر سلایډ چې څه کوم دلته راوړم هلته کلیک اوس ګورئ ما سره څنګه شو دغه وډ از کمپیوټر سلایډ څنګه شو اوس ما سره دلته راغی یا فار ایگزامپل دا مطلب دلته راوړل غواړم زه مستقیما کولی شم څه کومه دا ارینج کومه سورټ یې کومه سورټ مین ارینج کول نو کله چې تاسو غوښتل چېرې سلایډونه څه کوئ ارینج یې کوئ مطلب موقع دې څه کوئ تغییر کوئ ورته تاسو چیز نه کار اخلئ سلایډ سورټر دا څه کومه خپله دې هلته راوړم دلته یې ویسه دا به دې خو ویسو دا اوس ما سره څنګه شو برابر شو یا مطلب تاسو غواړئ څه وکړئ ریډینګ ته واړوئ دا اوس ګورئ ما سره څنګه دی فول سکرین باندې مطلب ریډینګ حالت دی ښه لیکچر حالت دی ښه خو زه ورته یم چېرې زما کوم حالت په کار دی یا مطلب تاسو غواړئ څه وکړئ سلایډ ویو یې کوئ مطلب دا زما سره کوم دی سلایډ ویو ده ایرو کې پریس کوه ورپسې لاندې راځي زه ورته یم چېرې زما څه په کار دی لکه نارمل زما په کار دی بل زموږ تاسو کوم مطلب زوم دی زوم سلایډر دی ښه زه اوس مطلب غواړم دلته کومه د دې زوم کې تغیرات راوړم څومره دی ما سره ووایه پیسله لږ یې ما ته څه کړه دا غټ کړه اوس سلایډ ما ته څه کړه لږ شان دی غټ کړه البته که زه مطلب F5 پریس کومه نو ما سره د دې سایز همدا دی په دې مطلب زوم دا مطلب دی چې ما ته څنګه شي ډسپلی شي مطلب اوس ګورئ مطلب زما سره کوم دا په دې حالت باندې څه کې ډسپلی کېږي یا مطلب کوشش نه کول غواړئ دې ځینې تاسو کولی شئ دا څه کوئ تغیر کړئ ښه خو مطلب سل پیسره چې کوم دی دې نارمل حالت دی ښه ما څه کړو تاسو سل پیسره د دې لپاره انتخاب کړ ښه بل زموږ تاسو کوم دی غواړئ څه وکړئ فیټ سلایډ ټو کرنټ وینډوز دا اوس ما سره څنګه شو فیټ سلایډ ټو کرنټ سلایډ شو ما سره فار ایگزامپل ته مطلب زه ودرېږم ودرېم څه وکړم ما ته فیټ سلایډ ټو کرنټ وینډوز اوس ګوره ما څه کېږي
همدې سلاید نه دا فیټ کېږي ما سره خو زه ورته وایم چې نه زما چې کوم دی دا مطلب پکار دی دا څه که ماته فیټ یې که راته نو ستاسو خوښه ده کوم قسم حالت تاسو دلته خوښي دا څه کوي مطلب هغه استفاده کولی شي اوس ګورئ تاسو ما دې مطلب سایز غټ کړه ورته ورته څه وکړم دا فیټ کړه اوس ګورئ ما سره سلاید څه کېږي سلاید دی مطلب سایز کې تغیر راځي فار ایگزامپل دا زما سره کوم دی یو سلاید دی د دې مطلب ما څه وکړ سایز تغیر کړ ګورئ مطلب زما سره کوم دی سلاید کې تغیرات مطلب ما څه کړل ته راوستل نه ورته څه وکړه دا مطلب د دې فیټ یې کړه خپل اریل دې څه کړه راوړو مطلب اوس ما سره څنګه شو دا خپل اریل ته څنګه شو تاسو ته ډسپلی کېږي بله مسله پکې ډېره زیاته مهمه ده ګورئ تاسو ورته دا زما سره مطلب سلاید دی دلته رایټ کلیک کوم ورباندې نو ما سره مستقیما څه راځي د دې څه ویل کېږي شارټ کټ مینو دې ته ویل کېږي ښه دا مطلب ما تاسو ورډ 2010 او ایکسل 2010 کې ورباندې کار کړی و نه دا زموږ تاسو سره چې ده شارټ کټ مینو ده او همدارنګه دا ټول بار چې کوم تاسو سره دې څه ویل کېږي مینو ټول بار ورته ویل کېږي البته یو موضوع بله ډېره زیاته مهمه ده دې باندې ځان پوهول ډېر زیات مهم دي زه فار ایگزامپل یو نوی صفحه اخلم کنټرول پلس ا اوس راځم ورپسې کنټرول ډبلیو پریس کوم دا فار ایگزامپل دا ما څه کړ سیو کړ کنټرول ډبلیو پریس کوم دا اوس ګورئ ما سره څنګه شو دې ځای ته څه ویل کېږي دې ځای ته ام ډي آی ویل کېږي ښه ملټیپل ډاکومنټ انټرفیئرس ورته ویل کېږي ښه فار ایگزامپل زه ته وایم چې را زما څه پکار دی یو نوی سلاید زما پکار دی ښه کوم قسم بلانک کلیک کړه کریټ کړه د دې څه ویل کېږي ام ډي آی یعنی مطلب ملټیپل ډاکومنټ انټرفیئرس ته کولی شي مطلب ملټیپل ډاکومنټ څه کې په یو سلاید کې څه کې هغه مشاهده کولی شي نو دې له امله دې څه ویل کېږي دې امله ورته ام ډي آی ویل کېږي چې ملټیپل ډاکومنټ انټرفیئرس ورته ویل کېږي البته دا د مايکروسافټ پاورپواينټ 2010 چې وو زموږ ته سره مطلب دا د دې پارټس ونه یا مطلب دا د دې اجزا وي د کوم نه چې مايکروسافټ پاورپواينټ 2010 څنګه وو جوړ شوی وو